سلامونه مو هرکلی کوم. خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو په باره کې ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په 2019 کال کې څومره لوبې ترسره کړي. که څه هم افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا د پوره غړیتوب لرونکو هیوادونو لوبډلو خلاف یا اف ټي پي راتلونکو سفرونو پروګرام کې لا هم نه ده شامله، خو بیا به هم افغان لوبډله په 2019 کال کې زیاتې لوبې ترسره کړي. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا نه د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو لپاره د 4 کالونو لپاره یو مهالویش ترتیبوي چې پکې هرې لوبډلې ته چانس پکې ورکول کیږي چې له مختلفو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. په دغه 4 کالونو کې افغانستان به هم په 2019 کال په وروستیو میاشتو کې دغه پروګرام کې ورته شامله سي، او دغه پروګرام چې د په 2023 کال کې به دغه بیرته له سره نوی مهالویش به جوړیږي. یعنی دا پروګرام په 2023 کال کې ختمیږي او بیا به له سره نوی مهالویش ورته جوړیږي. هغو لوبډلو لپاره چې فول ممبرشیپ دي یا پوره غړیتوب لرونکي هیوادونه دي. نو افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې تر څو د آی سی سی په اف ټي پي پروګرام کې شاملیږي، نو په 2019 کال کې شاملیږي، خو په وروستیو میاشتو کې تر هغو به افغانستان کرکټ ملي لوبډله پوره 18 یوه ورځنۍ لوبې ترسره کوي او 3 به شلاوریزې لوبې ترسره کوي او یوه به هم ټیسټ لوبه ترسره کړي. نو د راتلونکي فبروري میاشتې له 21 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې پورې به افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلینډ خلاف لوبې ترسره کوي چې په دغه سیریز کې به 3 شلاوریزې لوبې وي، 5 به یوه ورځنۍ لوبې وي او یوه به هم ټیسټ لوبه شامله وي. د ایرلینډ خلاف د سیالیو څخه څه باندې یوه نیمه میاشت وروسته به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلینډ په لور باندې ځي او هلته به له سکاټلینډ سره 2 50 ورځې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به د می میاشتې پر 8 نیټه او پر 10 نیټه باندې ترسره شي. له هغو نه وروسته به چې افغانستان له سکاټلینډ سره لوبې ترسره کړلې بیا به ایرلینډ ته ځي، له ایرلینډ سره به 2 50 ورځې لوبې ترسره کوي او له هغو نه وروسته به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلینډ په لور باندې خوځیږي او انګلینډ ته به ځي. هلته به اوله سره کې دوی 2 تمریناتي لوبې ترسره کوي چې اولنۍ لوبه به یې له پاکستان سره وي او دوهمه لوبه به یې هم له انګلینډ سره وي. نو دغه چې و د افغانستان د تمریناتي لوبو او د سیریزونو او د 50 ورځو لوبو په باره کې معلومات وو او له هغو نه وروسته به افغانستان کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې نو خپل نړیوال جام کې به ګډون کوي چې په دې نړیوال جام کې به افغانستان ټول ټال مکملې 9 لوبې ترسره کوي. که کومې ډېرې لوبې زیاتې پکې وګټي نو بیا به نو افغانستان مخته د تګ چانس کوي، نو بیا به نورې لوبې هم ترسره کوي. نو دا چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په باره کې پوره او بشپړ معلومات و چې ما له تاسو سره شریک کړلو. نو که مو ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ، زموږ چینل سبسکرایبول مه هیروئ.